سلامونه ملګرو. نن ورځ به موږ یو نیو بار نیویګیشن بار جوړو، یو نیو مینیو جوړو. څه طریقې سره موږ کولی شو چې یو نیو بار جوړ کړو یا یو مینیو جوړه کړو. نو راځو هغه طریقه اوس درته ښیم. ساده طریقه ده، سمپل. تاسو به یو دانه ټکسټ ایډیټر یا کوډ ایډیټر چې کوم د هر څه کې تاسو کوډ کوئ هغه به تاسو اوپن کړئ. زه ویژوال سټوډیو کوډ اوپن کوم ځکه په دې کې کوډینګ تاسو اسانه ده او سمپل ده او ډېر سهولت پکې موجود ده. دلته به راشم، یو فایل به واخلم. تاسو کولی شئ چې هر طریقې سره غواړئ یو دانه فایل واخلئ. فرض کړه کنټرول ان سره زه یو دانه فایل اخلم. چې کله مې فایل واخیستو دا فایل ما سره فی الحال سیو نه ده. کنټرول سره تاسو کولی شئ دا فایل سیو کړئ په هر فولډر کې چې غواړئ. په هغه ځای کې تاسو کولی شئ دا فایل سیو کړئ. فرض کړه دې ته اوس نوم ورکړو، یو نوم ورته ورکوم چې شی نیو بار یا فرض مثال نیو مینیو، هر څه تاسو ورته لیکئ. ایکسټینشن به ورته ورکئ. ډاټ ایچ ټي ام ایل سره به تاسو دا سیو کړئ. چې کله مو سیو کړلو راشئ دا به سیو کړئ. خلاص سمپل فایل زموږ سره سیو کېږي. د ایچ ټي ام ایل فایل شو، زه به ولیکم چې HTML HTML به زه ولیکم. HTML ما چې ولیکو دا سمپل کوډ ده. زموږ سره کوم بیسیک کوډ چې د سټرکچر چې دغه جوړ شولو. دلته راځو ټایټل ورکوو. ټایټل به ورته ورکوو چې وټ نیو بار. دا ټایټل مې ورته ورکړل. را به شي باډي ته، باډي کې به صرف سمپل نیو بار د دې دپاره چې دا آیکن دا ټیک ده چې واضح معلومیږي. موږ پوهېږو چې دا زموږ سره چې ده یو دانه نیو بار ده. په دې خاطر باندې نو ډیپ کولی شئ، ډیپ کې واخلئ، هر څه کې چې اخلئ ته مشکل نشته. تی په هغه کې اخیستلی شئ. خو چې نیو بار ده پوهېږه چې زه یو نیو بار نیویګیشن بار اخلم، نیویګیشن مینیو اخلم. په دې خاطر باندې موږ دا په نیو بار ټیکس کې اخلو چې باید معلوم یو پته ولګي، کوډ پته معلومه شي. داسې کې زه راځم سمپل چیک کوم. یو دانه لیست اخلو. موږ اوس څه کوو؟ سمپل لیست اخیستل دي، بس نور هېڅ هم نشته پکې. لیست به واخلئ تاسو او لیست دننه چیرې لیست آیټمز دي. لیست آیټمز دننه په دې خاطر باندې چې موږ دلته کې انکر ټیکس لینکس جوړو. کله چې څوک کلیک کوي نو په مینیو باندې کلیک کوي، په آیټم باندې کلیک کوي، پر مثال هوم باندې کلیک کوي، هوم ته لاړ شي. کانټیکټ باندې کلیک کوي، کانټیکټ ته لاړ شي. ډاونلوډز باندې کلیک کوي، ډاونلوډ ته لاړ شي. اباوټ باندې کلیک کوي، زموږ چې کوم معلومات دي هغه ته لاړ شي. هغه پیج ته نو موږ لینک سورس جوړو کړه. دې لپاره موږ څه ویلو؟ انکر ټیک موږ ویلو. انکر ټیک دننه موږ دا چې د سمپل ټچ ته زموږ سره موږ صرف هیچ پی کاچو چې اوس پرې موږ کوم لینک نه دا ورکړی. که یو پیج وغیره دې جوړ کړی وي هغه به دې کې ورته دغه سورس ورته ورکړي، چې هر ځای کې ستا فایل پروت ده هغه سورس به ورته ورکړي. بس خلاص، نور نو هیڅ مشکل نشته ده. سمبل دې کې اخلم هم، او چې هم نو واکس در اخلم را کافي کوم چې را کافي مې کړل. نو چې هر څومره تاسو آیټمز ورته ورکوي هغه تاسو ورته ورکولای شئ. فرض کړه دې کې یو دنه 15 دانې اخلم، دلته به راشم هوم بشي، هم نه پس به سره سرویسز شي. سرویسز شو، سرویسز نه پس به څه شي؟ ډاونلوډز فرض مثال زموږ سره راځي. څوک چې ډاونلوډ کوي فرض مثال د ځکه زموږ سره زموږ کورسز دي. دلته کې چې دا اباوټ د زموږ په اړه معلومات دي، او په دې بل پیج کې چې څوک کلیک کوي د ځکه زموږ باید چې راشي کانټیکټ زموږ سره، کانټیکټ د لپاره فارم یا وغیره چې هر څه ایمیل وي هغه راشي. او چې دا کله راغلو زه به دا اوپن کړم، سره به اوپن کړم، لایو سرور سره اوپن کوم، هر براوزر سره تاسو اوپن کوئ هغه سره اوپن کولای شئ. د خپل زړه مرزي مو ده نه اوپن کیږي، نه اوپن کیږي، نه اوپن کیږي، نه اوپن کیږي، نه اوپن کیږي. داسې کار به وکړو چې را به شو دلته کې اوپن ان براوزر دا وګوره دې کې زموږ سره دغه اوپن شول. سمپل دا زموږ سره اوپن شول. نو موږ به راشو بیرته کې دلته کې څه به وکړو؟ سمپل سټایل ورکوم، سټایلینګ کوم. تاسو کولی شئ بیل فایل کې سټایل کوئ، لینک کوئ ورسره، که ناسان کوئ. زه دې کې ساده سټایل کوم، دومره ضرورت نشته ورته چې وخت ضایع کړو. وخت ضایع کولو ضرورت نشته. دلته کې راځم سټایل، دې کې به راشو بس وکړو خپل سټایل به وکړو. صحیح ده. ته کوم ویل کېږي؟ انټرنل سی اس اس که نه؟ شاباس، نه ما ویل چې شوی نه وي درنه. دا شو انټرنل سی اس اس. را به شو څه به وکړو؟ نیو بار ته زموږ سره چې کوم نیو بار مې واخیستو، دې ته وایم چې بیکګراوند کم کلر چې ده یا بیکګراوند که تاسو ته هر څه وتای دا ورته څنګه کا، دا ورته چې دا څنګه کا ډارک بلو کا. فرض مثال ډارک بلو کا. هر کله تاسو اخلي په ځل موجود یا هغه رقم ته تاسو ورته واخلئ. چې کله دلته کې راشم او دا زه ریفریش کوم تاسو ته ګورئ چې چل کېږي. دا ګورئ دې څنګه وکړلو، یو دانه بیکګراوند یې واخیستلو. اوس غواړم چې دینه کوم دا سټایلز وغیره دي دا ونه اخواته کوم، دا کوم دې سره چې بولټس دي دا ونه ختم کو. نو بولټس ختمول د پرته برابر سلیکټر سره اخلو نیو بار، او نیو بار کې چې کوم زمونږ سره یو ال ده، یو ال د نو دا راته څنګه کا د دې کوم لیست سټایل چې دا خو سټایل ده کنه، دا سټایل هر قسم سټایل موږ ورته ورکولای شو. نو ته چې دا راته څنګه نن کا ورته چې کله موږ دا نن کو دلته کې راشو دا ریفریش کو نو ګورو به دا ونه ختم شي. دې کوم دې سره څنګه بولټس هغه ونه ختم شول. چې دا مو شو اوس موږ غواړو چې دا د سیده د سره غلي موږ وایو نه دا جدا جدا ځان تراشي. نو په دې خاطر باندې دا ځان تراشي. اوس راځو دلته کې ښکته دلته کې راځو څه کو یو ال نیو بار ته، په نیو بار کې چې کوم زموږ سره یو ال د په یو ال کې چې کوم لیست ده دا موږ ته څنګه کده دې موږ ته چې د ډسپلی خو موږ ویلې وکنه
عایشه بس ډسپلی ویلې و چې هغې ته کوم ویډیوز ورکول دي هغه مو ټولې خبرې کړې وي بلاک انلاین بلاک او انلاین څنګه راځي زه به دا څنګه کوم دا به زه انلاین بلاک چې دا مې کله انلاین بلاک ورته تاسو وګورئ چې دا څنګه راځي دا به بیا ریفریش کوو دلته کې وګوره دا دې طریقې سره ځان ته جدا جدا راغلل خو دا ګوره لینکس دي ښه اوس زه غواړم چې دې ته پیډینګ وغیره شیزونه موږ ورکول غواړو نو زه راځم اول به داسې کار وکړو چې دې کې کوم انکر ټیګ د هغه ته به هم چې د ډسپلی چینج کوو هغه موږ څنګه کوو هغه موږ بلاک کوو څنګه بلاک کېږي نیو ته به لاړ شم نیو کې چې کوم یو ایل ده یو ایل کې چې کوم ایل آی ده ایل آی کې چې کوم انکر ټیګ ده دلته راشه او د دې ډسپلی چې ده هغه راته څنګه کا د دې ډسپلی چې ده هغه راته ساده هم تاسو کولی شئ مشکل نه زه ورته وایم چې دا راته بلاک کا چې کله مې دا بلاک کړله نو تاسو خو ګورئ چې دا به څنګه شوي دې ډسپلی موږ سره بلاک شوي اوس پته نه لګېږي زه به داسې کار وکړم چې را به شم دې ته به زه کلر چینج کوم اول کلر به موږ ورته کوم قسم ته واخلو کلر به موږ ورته واخلو وایټ به ډېر ښه نه وي چې صفا واضح ښکاره شي یاره وایي دا به ډېر ښه وي ښه تاسو ورته ګورئ اوس وایي شیله اوس راښکاره شو ښه چې شی اوس راښکاره شو اوس به داسې کار وکړو ساده دي که نه ګوره هېڅ هم نشته ساده خبرې دي دا خو ټولو کې ننوتي ګوره جوخ 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 څومره بد ښکاري وګوره هېڅ پته نه لګېږي په دې خاطر چې دوی تر مابین فاصله راشي د دې څنډو نه هم فاصله راشي موږ یو شیز ویلی وو کوم شیز مو ویلی وو یو شیز مو ویلی وو چې هغه ته ویلې پیډینګ دننه چې غواړو فاصله ورکړو زه ورته یم چې دې ته 20 پکسلز پیډینګ ورکړه که زیاتو کموئ که کمو زیاتوئ ګورو ورته او بیخي زبردست بیخي او بل نه جدا جدا راځي تاسو غواړئ کم را کمې کوئ زیات را زیاتې کوئ نو هېڅ مشکل نشته هر څه چې تاسو غواړئ هغه ورته کولی شئ لس کوئ هو لس که مشکل نشته ده چې ته لس کوې تا باندې ډیپینډ کوي دا خو ستا خپل خوښه ده چې هر قسم ته غواړې دا خو ډېر کم ده چې کم ده داسې وکړه لږ په یې داسې کړو چې نه یو هم خفه نه شي هم نه ابا او نه دا نو داسې کار به کوو چې دا به دواړه 15 مو کړل دا وګوره دا دې طریقې سره راغلو صحیح ده وګوره دواړه دې سره راغلو دې کې دا شیزونه وګوره لاندې دا ډیکوریشن دا شیزونو سره وایي زما نه لګېږي چې نه دې لګېږي راسه داسې کار وکړه چې دا مو نه ختمول غواړي نو بس وګوره نیو بار ده په نیو بار کې چې کوم یو ایل ده یو ایل کې چې کوم ایل آی ده ایل آی کې چې کوم انکر ټیګ ده د دې داسې کار وکړه چې دې موږ ته کوم ټیکسټ ډیکوریشن ده ګوري ورته چې د دې کوم ټیکسټ ډیکوریشن ده هغه راته څنګه کا هغه راته ختم کا ختمولو دپاره موږ څه کوو نن کوئ عایشه بس دا څنګه کوو نن کوئ چې کله مو نن کړو تاسو ګورئ دا شیزونه به ونه مو کم ختم شي چې دا مو نه ختم شول اوس یو ملګری وایي چې زه د دې غواړم د دې دغه کوم ټیکسټایل چې دا چینج کړم نو که تیر ور ټیکسټایل چینج کړي خو دا خبره خو موږ کړې ده چې کوم نیو بار ده فرض مثال په دې نیو بار کې چې کوم د دې پاند فیملی د فرض کا د چې د پاند فیملی ده راشه دا ورته چینج کا کوم پاند فیملی د په کار ده فرض مثال هر یو چې ستا په کار وي هر یو چې خرازي راشه هغه ورته واخله فرض مثال ما دا واخیسته نه پوهېږم چې څنګه به راشي او دا شانتې راغله بیخي زبردست راغله ښه اوس نور څه کول غواړي اوس یو ملګری وایي چې زه غواړم دا سینټر ته راولم سینټر ته چې راوستل غواړي خو لیست ته که نه سمپل لیست غواړم چې سینټر ته راشي که نه دا مکمل لیست موږ سینټر ته کوو دا شیزونه چې ګوره لیست آیټمز واخلې دا ګوره لیست آیټمز ته په ځان راسئ ځکه موږ چې کوم لیست کې دننه کوم انګټیک جیغ ته ځان رسو اوس غواړم چې دا ټول لیست سینټر ته کم چې دا ټول لیست سینټر ته کوي موږ ویلې یو دانه شی موږ ویلې چې هغه ته ویلې ټیکسټ الاین کول دي کوم ځای ته الاین کول دي سینټر ته الاین کول دي عایشه بس سینټر ته الاین کې هو سینټر ته الاین کوم ورته او ماشاءالله وای دا خو بیخي ښایسته شو وایو شیزونه وایو دې خواته راوړې پلوټ مې ته ویلی د لیفټ ته پلوټ کوي او رایټ ته پلوټ کوي او دا شیزونه کمې زیاتې خو موږ خو سمپل بیسک شیزونه ویلي دي په دې خاطر باندې موږ صرف دا کوو اوس یو بل ملګری دا خو ډېر بد ښکاري که زه دلته دې شی راوړم باید دا چینج شي او چې ته دلته دې د راشی راوړې او دا چینج شي هور پې کوي نو د دې دپاره موږ یو شیز ویلی کوم شیز مو ویلی داسې یو شیز مو ویلی وګوره چې زه داسې چل کوم باید زه دلته راوړل سوم زما سره یو دانه نیو بار ده خطا سره یو نیو بار ده په نیو بار کې لیست ده په لیست کې آیټم دی او په آیټم کې یو انکر ټیګ ده کله چې موږ دلته تلو په دې باندې موږ هوور کولو کله مو چې په دې باندې هوور کولو کله چې په دې باندې هوور وکړلو دغه شی به تاسو لیکئ کله چې په دې باندې ما هوور کولو داسې کار کوه چې د دې کوم بیک ګراوند کلر ده دا راته څه کوه دا راته یلو کوه ښه دا درته یلو دا به څنګه شي دا دې درته یلو شي چې دا درته یلو شي هو دا دې راته یلو شي او د دې کوم ټیکسټ کلر چې دا دې هم چینج شي که نه دا دې څه شي ته چینج شي دا دې راته ریډ ته چینج شي صحیح داسې غواړې هو وایي داسې غواړم دلته راشه او شی دې ریفریش کړه چې شی دې ریفریش کړو اوس وګوره ته صرف راځه او دې ته دې څه کوه هغه راوړه اوس کو غواړئ باډي ته راشئ مارجن ورته چینج را چینج کړئ تاسو کولی چارج کې پکس کول غواړئ هغه ځای کې پکس کولی شئ دا اوس موږ سره سیم
خپل نیویګیشن بار نیویګیشن مینیو په ساده اسانه طریقې سره خدای دې وکړي چې ډېر څه مو ترې یاد کړي وي او ځان مې په لږ څه پوه کړی وي یا نور درسونه هم ورو څه کېږي تکرار کېږي د وړوکې شان پروژه وه چې ما وویل چې دا کوم کورس ترتیب ده چې هغه زموږ سره خراب نه شي نو ځکه مې په دې خاطر باندې دا هم درته وویل نو دې نه پس انشاءالله سهار له سبا موږ ایډوانس درسونه شروع کوو هغه ته اماده اوسئ شاید ماښام پورې هغه درته اپلوډ کړم نو هغه ته اماده اوسئ